نن درته زما عزتمندو یو داسې خاص او حیران کنه وظیفه بیانوم. دا داسې وظیفه ده چې دا به د ستاسو هر قسمه مشکلات ختم کی او د هر قسم حاجتونو د پوره کېدلو دپاره ډیره بهترین او کافي وظیفه ده. دا ډیره عظیم الشانه او اعلی وظیفه ده. زما عزتمندو الله جل شانه د خپلو بندګانو حاجتونه پوره کوي او مشکلات یې ختموي. د دې دپاره الله جل شانه سره تعلق ډیر زیات ضروری دی او دا تعلق جوړیږي د الله جل شانه په کلام پاک باندې چې مونږ ډیر د الله جل شانه د کلام پاک تلاوت کوو. زما عزتمندو د الله جل شانه کلام پاک قرآن مجید دی. په دې کې 114 سورتونه مبارکه دي. د هر یو سورت مبارکه خپل ځان ته یو مقام او مرتبه ده. په دې کې هر یو سورت ته په یو بل باندې بعضی آیاتونو له په بعضی باندې فوقیت او بهتروالی حاصل دی. دغه رنګ یو سورت مبارکه ته په بل سورت مبارکه باندې فوقیت او بهتروالی حاصل دی. دغه رنګ که چېرې مونږ وګورو نو په 114 سورتونو مبارکو کې سورة الاخلاص هم شامل دی. سورة الاخلاص دا ټولو کې بهترین او فوقیت والا اوچت مرتبه والا سورت مبارکه دی، ځکه چې په دې سورت مبارکه کې صرف او صرف د الله جل شانه د توحید ذکر دی او ټول په ټوله د الله جل شانه صفت په دې کې ذکر دی. زما عزتمندو سورة الاخلاص دا بچی ته په یادو باندې یاد دی. دا په آخري 10 سورتونو مبارکو کې یو سورت مبارکه دی. په دې سورت مبارکه کې د الله جل شانه د توحید او وحدانیت ذکر دی. د الله جل شانه صفات په دې کې ذکر دي. په دې وجه باندې دا سورت مبارکه د الله جل شانه ډیر زیات خوښ دی. زما عزتمندو د دې حوالې سره یو واقعه راځي چې یو صحابي دی، هغه به هر یو رکعت به قل هو الله احد سورت مبارکه باندې کولو. نو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم تینا تپوس وکړو. نو هغه صحابي ورته وفرمیل چې جی زما د سورة الاخلاص سره محبت ډیر زیات دی، مینه او محبت مې دی ورسره، د دې وجې نه په هر مونځ کې په هر رکعت کې د دې تلاوت کوم. نو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ورته ارشاد فرمایلو چې هم دا سورت مبارکه وتا جنت کې داخلي. نو بیا چې یو بنی آدم د دې سورت مبارکه دا ورد او وظیفو کې نو د دب الله جل شانه سره یو خاص تعلق جوړ شي او د دب زر تر زر الله جل شانه سره تعلق جوړ شي. که څوک خپل حاجتونه پوره کول غواړي نو دې په ذریعه باندې د خپل حاجتونه پوره کی. که څوک خپل مشکلات زر حل کول غواړي نو دې سورت مبارکه په ذریعه سره د خپل مشکلات زر تر زره ختم کی. لہذا زما عزتمندو که چېرې تاسو غواړئ چې زمونږ د الله جل شانه سره تعلق جوړ شي، مونږ د الله جل شانه محبوب بندگان جوړ شو، نو دې سورت مبارکه دا ورد او وظیفه وکړئ او د دې نه پس بیا په اخلاص سره دعا وغواړئ. ان شاء الله تعالی د دې چې کوم کرشمات دي دا به تاسو په خپله باندې ووینئ. د دې وظیفې په کولو سره به الله جل شانه د ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي او مشکلات به مو ختم کړي. اوس زما عزتمندو زه تاسو ته دا ذکر کوم چې دا وظیفه به تاسو څه ټایمې نه کوئ. نو تاسو دا واورئ چې د دې دپاره 2 ټایمونه ډېر خاص او مختص او بهترین ټایمونه دي. یو ټایم د مازدیګر نه واخلي تر ماښامه پورې او بل ټایم د ماسخوتن مونځ نه پس کله چې د ماسخوتن مونځ تاسو وکړو نو تر سحر اذانونو پورې تاسو دا عمل او دا وظیفه کولی شئ. دا 2 ټایمونه مې تاسو ته ځکه ذکر کړه چې دغه ټایم سړی وزګار وي او د بني آدم څه کار وغیره نه وي. نو بعضې خلک د مازدیګر په ټایم کې هغه وزګار وي، توجه د یعنې برابر وي، نو هغوی دې د مازدیګر نه دا وظیفه وکړي. که څوک مازدیګر وزګار نه وي، ټایم ورسره نه وي، نو د ماسخوتن مونځ نه پس خو بیا هر یو سړی هغه وزګار وي. تر دې پورې چې ټوله شپه چې څه ټایم هم تاسو ته موقع میلاویږي نو دا عمل او دا وظیفه کولی شئ. نو تاسو ته په دې کې اختیار دی که د مازدیګر نه واخلئ ماښامه پورې.
د دې په ټایم کې تاسو دا وظیفه کول غواړئ که د ماسخوتن لمونځ نه پسې کول غواړئ خو زما عزتمندو دا وظیفه د ستاسو نه فوت نشي د خپلو حاجتونو د پوره کېدلو دپاره د مشکلاتو د ختم کېدلو دپاره ضرور تاسو دا وظیفه ازماو کوئ ځکه چې دا د الله جل شانه محبوب صورت مبارکه دی کله چې تاسو د دې ورد او وظیفه وکئ نو دې نه پس الله جل شانه دعاګانې زر تر زره قبلوي اوس زما عزتمند راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم زما عزتمندو تاسو ته د یاد وي چې په هر یو ویډیو کې زه تاسو ته دا اشتهار ښیم او زه تاسو ته دا خبره کومه چې ما انلاین کلاسونه شروع کړي دي که څوک قرآن مجید زده کول غواړي نوراني قاعده زده کول غواړي مخصوص دعاګانې زده کول غواړي د جنازې او د مونځ سبقونه ترجمې زده کول غواړي تر دې پورې چې تاسو دینی مسله هم زده کول غواړئ قرآن مجید حوالې سره چې څه تاسو علوم حاصلول غواړئ نو ما سره تاسو په واتساپ نمبر باندې رابطه وکئ انشاءالله تعالی تاسو ته به انلاین کلاسونه اغشتی شي که نارینه وي او که زنانه وي که بالغ وي که ماشومان وي د ټولو دپاره دا انلاین سلسله ما روانه کړې ده لہذا زما عزتمندو که چېرې تاسو خپل قرآن کې په خپل سبق کې مهارت حاصلول غواړئ یا خپلو ماشومانو باندې قرآن زده کول غواړئ نو ما سره په واتساپ نمبر باندې رابطه وکئ انشاءالله تعالی په واتساپ باندې یا په نورو طریقو باندې چې تاسو ته په کومه باندې اسانه وي زه به تاسو ته سبق ښیمه زما عزتمندو که چېرې دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټلی والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم زما عزتمندو د دې وظیفې ترتیب او طریقې کار دا دی چې کله تاسو د مازدیګر لمونځ وکړو یا د ماسخوتن لمونځ تاسو مکمل کړو نو بیا به خاموشۍ سره تاسو کښېنئ کاونټر به تاسو راواخلئ یا به تسبیح تاسو راواخلئ د ټولو نه پهله اول به تاسو 11 مرتبه 11 پېرې درود شریف ولولئ کله چې مو درود شریف ولوسته نو بیا ورپسې سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد دا صورت مبارکه به 401 پېرې ولولئ 401 پېرې به دا ولولئ خو د دې په منځ کې به چا سره خبرې اترې نه کوئ په آخره کې بیا 11 پېرې درود شریف ولولئ او بیا به د دعا دپاره لاس پورته کوئ د الله جل شانه نه به انتهایي خشوع وضو سره په حاضروالي د قلب سره د زړه په حاضروالي سره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړي ستاسو څه مسله هم ده الله جل شانه به زر تر زره ستاسو دا مسله حل کړي لهذا زما عزتمندو دا وظیفه د ستاسو نه فوت نشي په خپله هم وکئ خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کړئ ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکوي د لوی الله په امان